سلامونه د لندن د بي بي سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت زه سنا صاحب د اسلامي دولت نومي ډلې پر ضد په موسل کې د جګړې له لومړۍ کرښې راپورټ درته لرو. اروپا کې دغه ښار په زاړه ګوټ کې ایسار دی. د سوریې رقه هم کله بنده ده، خو امریکایي قومندانان وایي جګړه لا نه ده ختمه. د یوې کوچنۍ ویاندې کیسه ګورو چې غواړي د افغانستان ویاړ شي. او د لوبو په اونیزه خپرونه کې نن نه باندې چې کوم یو کار تاسو کولی شي په تاریخوالي باندې تاسو نشي کولی. جاوید اپریدی اورو چې ولې سویلي افریقا کې لوبډله پیري او د خوست ځوانان ویني چې د بدن په ښکلا بوخت دي. جوړ په خیر. نړۍ دا وخت خبرونه کې لاند خبرونه، سپورت او نور ډېر په زړه پورې مطالب درته لرو، نو که کولی شئ تر پای را سره اوسئ. د اسلامي دولت نومي ډله یا داعش د عراق په موسل کې له ماتې سره مخامخ ده. د عراق حکومتي ځواکونه وایي نږدې دي چې دغه ښار ټول بیرته ونیسي. دا 3 کاله کېږي چې داعش همدلته خپل خلافت اعلان کړ. دغه ډله د سوریې په رقه کې هم له شاتګ سره مخامخ ده. له همدې عراق او سوریې ان په افغانستان کې د خپل فکر او نظر خلک وموندل چې چاودنې او حملې کوي. په دې لومړي رپورټ کې د موسل پر جګړې باندې غږیږو. سرتیري سنگار نیسي او د دوی ساتنې ته ډزې کیږي. موږ هم ورسره یو ځای پر مخ تلو، خو د داعش د نښویشتونکو له ویرې مو سرونه ښکته کړي وو. سرتیري د پټېدو ځای لیدلی شي او دی هم دوی لیدلی شي. دا نښویشتونکی د عراق د بیړنۍ ځواب ډلې پر مخ چې درنه وسله ورسره وه خنډ و او د ټوله مخه یو ډز او یوه وژنه. خو بیا هم دوی کولای شو چې د روغتون د ډنګې ودانۍ له پیچومې لارې بلې خواته تیر شي او په موسل کې د داعش وروستي مرکز ته لا نور هم ورنږدې شي. ځینې په څنګلورې ودانۍ کې دي، خو ډیره موده به هلته پاتې نشي. دی وایي دوهمې قطعې ته خبر ورکړي چې د داعش اورپکي په خوځېدا دي. د شکر ځای دی چې څوک ټپي نشول. د ائتلافي پوځ هوایي برید جګړه لا زوروره کړه. وروسته له 8 میاشتو جګړې عراقي پوځ هوډمن دی چې د داعش ډله همالته ورکه کړي چې نوې پکې راوچته شوې وه. عراق د دې جګړې ډیره لویه بیه پرې کړې ده او ډیر تنکي ځوانان له لاسه ورکړل. یعنی قضیه الشهداء خساره. زمونږ ډیر ځوانان شهیدان شول. زه کورنۍ او ټول هیواد د دوی تشه احساسو، خو دوی د هیڅ لپاره نه دي مړه. دوی د خپل هیواد په لاره کې شهیدان شوي. او نن وروسته له هغه چې پوځ د 12مې پیړۍ لرغوني النوري جماعت پاتې شونو ته ورنږدې شو، یو بل سرتیری د جګړې په ډګر کې ومړ. همدا ځای و چې د داعش مشر خپل ځان د ټولو مسلمانانو واکمن اعلان کړ. تیره اونۍ داعش دا جماعت والوځاوه. موسل به آزاد شي، خو د خلکو له یادونو نه به دا ټول څه په آسانۍ لاړ نشي. محمد کریم د داعش په لاس جوړ شوی زندان کې چې د کور شاته پروت دی بندي وو. دی د ګرځنده ټلیفونونو د جوړولو په تور نیول شوی وو. دوی یو بندي دلته راوسته، ونه پورې تړلی وو. په ټول بدن یې اوبه وشوې او بیا یې د برېښنا په کیبلونو شاکونه ورکړل تر هغه چې بیهوښه شو. راویښې کړ او بیا یې همدا ورسره وکړل. ده راته وویل دا سړی له 2 کسانو یو و چې تر مرګه ربړول شوی و. موسل له 3 کلنې اوږدې جګړې، ظلم او بېرحمۍ راوځي. خلافت اوس په هماغه ورانیو کې پروت دی له کومو چې پیل شوی و. خو د داعش عقیدې له دې ځایه د لندن او مانچسټر په ګډون نورو ښارونو ته خپرې شوې. زموږ د عصر په دې جګړه کې ډېرې سیمې لومړۍ کرښې شوې. د عراق په ګاوند سوریه کې هم داعش له لوی سرخوږي سره مخامخ دی، ځکه کوردي او عرب ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي د رقې ښار بیخي قلابند کړی دی.
راقه هم 3 کاله مخکې داعش اروپا کې ونیوله او خپل مرکز یې وګرځاوه. که راقه د اسلامي دولت نومې ډلې لاس ته پرېوځي نو یو څه پلبه د امریکا او بریتانیا پر ځواکونو هم وي. دلته د دوی شتون تېر څه وخت کې زیات شوی دی. یوازې راقه نه، ټول عراق او سوریه کې ځواکونو نږدې 6,000 کیلومتره سیمه کې پوځي عملیات کړي. له 4 میلیونو زیات خلک مو بې ځایه کړي. ځواکونه چې څومره رقیق کې پرمختګ کوي ورسره ولسي وګړي له هغه ځایه تښتي. ډېر یې دغه کمپ ته ورځي. شاوخوا ټولو یې د اسلامي دولت نومې ډلې تر ولکې لاندې سخت ژوند کړی، خو ځینو په خپله خوښه. نور 2 کاله وړاندې له لبنانه رقې ته ولاړه چې خپل میړه سره یو ځای شي. میړه یې د داعش غړی دی چې مړ شو نو له یوه تونسي وسلوال سره یې واده وکړ. سوریه کې د امریکایي ځواکونو شمیر 100 ته رسي، خو کره شمیر یې نه دی معلوم. امریکایي ځانګړي ځواکونه پر ځمکه جنګیږي او هوایي ځواک یې له بره پر رقې بمبار کوي. داعش لا نه دی مات شوی. که له سوریې او یا موصله یې وباسو نو بیا یې هم د ماتولو لپاره ډیر کار پاتې دی. دغه جنرال مې وپوښت چې د ابوبکر البغدادي ځای ځایګی ور معلوم دی. نه مړه، زما تمه دا وه چې ته به ترې خبر یې. که در معلومي راویښایه چې چاره یې وکړو. له سیمې راپورونه وایي چې د امریکا په ملاتړ ځواکونو د رقې شاوخوا سیمه نیولې، خو له موصله را معلومه شوه چې خپله د ښار ولکه کول ښایي یوه اوږده جګړه وي. که پر دې د سیمې او نړۍ د نورو حالاتو په اړه معلومات غواړئ، کولی شئ زموږ ویبپاڼې ته لاړ شئ. پر BBC پښتو ټکي کامې لیدلی، لوستلی او اورېدلی شئ. په یو څو نور لنډ خبرونه کې بیا د امریکا دفاع وزیر جیمز ماټس وایي له افغانستان امریکایي سرتیري په بیړه ووتل. د له ناټو ملګرو سره پر راتلونکي ستراتیژۍ خبرې کولې. د خبرې د ناټو د سرمنشي له خبرو سره په ټکر کې وې. هغه وویل له افغانستانه باید امریکایي سرتیري تر دې هم ډېر ژر وتلي وای. د جرمني پارلمان په یو لوی اکثریت رایه ورکړه چې د همجنس خوښونکو واده قانوني کړي. پر دې موضوع بحث یوازې په وروستیو شیبو کې پارلماني مهالویش ته واچول شو، ځکه چانسلر انګلا مرکل وویل وکیلان کولی شي په خپله خوښه په دې موضوع رایه ورکړي، خو ویل هیله منه ده چې پایلې به د ټولنیزې سولې سبب شي. 6 کاله مخکې د فوکوشیما اټومي بټۍ د ناورین په تړاو د جاپان د برېښنا شرکت ټپکو 3 پخواني اجرایوي مشران د هغې پیښې په لومړۍ محاکمه کې پړونه پیژندل شول. یو تورن کس چې د ټپکو مشر دی وویل د زلزلې او سونامۍ اټکل چې اټومي بټۍ یې بیخي ویجاړې کړي دي یا یې کړی هغه مهال نشوی کېدی. او په جرمني کې به له دې وروسته د خواله رسنیو یا ټولنیزو شبکو هغه پاڼې چې ناقانونه معلومات نه لري کوي جریمه کیږي. له دې اکتوبره فیسبوک، یوټیوب او نورې پاڼې چې په جرمني کې تر 2 میلیونو ډیر کاروونکي لري مجبور دي هغه تبصرې او معلومات په 24 ساعتونو کې لري کړي چې کرکه او یا نور جنایي معلومات پکې وي. هنا آصفي وردګ د تلویزیون یوه کوچنۍ ویانده ده چې د افغانستان له مشهورو څیرو سره یې مرکې کړي دي. هنا وایي له رسنیو سره مینې وهڅوله چې ویانده شي، خو خپلو زده کړو ته لومړیتوب ورکوي او موخه یې دا ده چې د افغانستان لپاره ویاړ شي. هنا په افغانستان کې له شمشاد تلویزیون سره کار کوي. دا یې کیسه ده. هنایم تخلص آصفي وردګ اصلا په کابل کې پیدا شوی یم، خو د نیکو طرف راوي وردګ پورې اړه لرم. همدارنګه د اټم ټولګي کې یم زده کړې کوم او فعلا 14 کلنه یم او شمشاد تلویزیون ته د شوق علاقه مې چې درلودله ورسېدلم چې مکتب کې مې هم علاقې درلودلې او صنفیانو مې استادانو تشویق کړم او ورسېدلم شمشاد تلویزیون ته. په لومړی کې د یو مېلمه په صفت په یوه خپرونه کې، بیا وروسته ماته خپرونه راکړل شوه او خپرونه مې مخته وړله او 2 کاله تجربه لرم او اول خپرونه مې اول نه تر اوسه پورې هر یوه جالبه ده، هر یوه خاطرونه ډکه ده او تر اوسه پورې کار کوم او داسې تصمیم نه لرم چې زه په شمشاد تلویزیون پرېږدم او انشاءالله ادامه به ورکوم. بلخ، څلور او بادغیس. ماشاءالله ډېر ښه. ماته مادي اړخ نه معنوي اړخ ډېر مهم دی او پلار مې هم راته دا خبره کوي چې سید ستا شوق دی او موږ ته حمایت کوو، هېڅ فرق نشته ته به کار کوې، خو د هغې نه هم ستا مهم درس دی. سترګې مې روښانه ستا راځه مهرباني راځه مهرباني مننه.
مهرباني کوئ ناجانه بخیر انسان د کله کله داسې کېږي چې کله څوک تاثیر لاندې لاړ شي یا هم مثلا کوم پوښتنه دې یادوځي یا کوم څه غلط کړي کوم حرف غلط کړي شوي دي ډېر شوي دي لږ هم نه دي شوي ډېر شوي دي تاثیر لاندې هم تللی یم ډېرو خپرونو کې او بعضې پوښتنې مې هم غلطې کړي دي. نن موږ د اغلې شکریا بارکزۍ سره کور ته راغلي او غواړو چې د هغوی سره مرکه وکړو. شکریا بارکزۍ سره راحته ومه په لومړۍ خپرونه کې ما 8 مارچ کې او وروسته چې هغه هم ښځه وه ما سره راحته وم. آینده مې انشاءالله که داسې ادامه ورکړم او مور پلار مې داسې حمایت کړي او داسې د خلکو د شوق چې ګورم ما لپاره خلکو مینه ځان لپاره ګورم نو فکر کوم چې انشاءالله تنها ډاکټر کېدل خو باندې خو اکتفا ښه نه ده. ډاکټره غواړم چې شمه انشاءالله له خیره سره او د هغې تر څنګ یو ښه ژورنالسته غواړم چې شمه ټوریزم برخه کې غواړم زده کړې وکړم چې اوه کاله تجربه لرم او نوره مې ادامه شاید ورکړم شاید ډېره شي او یو ژورنالسته شمه ډاکټره شمه او اصلي هدف مې دا دی چې د جامعې لپاره د خپل هیواد لپاره او بخصوص خپلو خپلوانو دوستانو او فامیل لپاره د افتخار باعث وګرځېږم. نن د خواله رسنیو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د خواله رسنیو په کارولو او په دې برخه کې د قانون جوړولو د چارو په اړه د BBC نړۍ د وخت راډیوي خپرونه نن د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات سره مرکه لري. د دې خپرونې کوربه داود جنبش دی. د خپرونه هره ورځ د افغانستان پر وخت پر 9:30 او د پښتونخوا پر وخت پر 8 بجو باندې خپرېږي نو که غواړئ اورېدلی شئ. دلته په بریتانیا کې د دې هیواد تر ټولو لوی جنګي بیړۍ خپل لومړنی سفر پیل کړ. دا 25,000 ټنه بیړۍ HMS کوینز الیزابت نومیږي له سکاټلنډه به خوځېده. بیړۍ همالته جوړه شوې وه. دا به نو اوس 6 اونۍ په سمندر کې تېروي. برېټانیا کې تر ټولو لوی جنگي بیړۍ د لومړي ځل لپاره سمندر ته ورګډېږي. دا په برېټانیا کې د انجینرۍ یوه تر ټولو لویه او پیچلې پروژه ده چې کلونه وخت او 3.8 میلیارډ پاونډه پرې لګېدلي. خو د ملکې الیزابت په نامه دا بیړۍ اوس سمندر کې د چلیدو لپاره چمتو ده. دا د شاهي سمندري پوځ لپاره یوه مهمه شیبه ده. یوه لسیزه کېږي چې د الوتکې لیږدولو لپاره یې بیړۍ نه درلوده. زه فکر کوم ډیر کم هیوادونه دا ډول پوځي وړتیاوې لري لکه له بیړۍ نه د وار کولو وړتیا یا داسې اوبټل چې نه لیدل کېږي. دا هر څه د یو هیواد د ځواک نښې دي. خو لومړی دوی باید دا لویه بیړۍ په ډیر پام سره د 11 کوچنیو کښتیو په مرسته له لنګرځایه راوباسي. دا بیړۍ 300 متره اوږده ده او تر پلونو لاندې د تېرېدو لپاره باید خپله د بیرغ ستنه راښکته کړي. دا په سمندر کې د دې بیړۍ د ازمایښتي سفر پیل دی. د ملکې الیزابت بیړۍ په لومړي ځل په خپل انرژي د ازمایشي سفر ترسره کوي. که هر څه سم وي دا بیړۍ به راتلونکی کال په پورټ سمیث کې خپل نوي کور ته روانېږي. دغه بیړۍ 15,000 ټنه ده. نو د BBC پښتو ټلویزیونی خپرونه ګورئ. خبري مطالب مو همدومره وو. د خپرونې دوهمه برخه مو لوبو ته ځانګړې شوې ده چې نن یې مل پسرلی درته وړاندې کوي. اوس لږ دمه لرو بیرته راستنیږو. راسره اوسئ او چیرې مه ځئ ځکه د لوبو په خپرونه کې د پېښور زلمو له مشر سره یوه ځانګړې مرکه هم شته چې خامخا به مو خوښ شي. نو راسره اوسئ او چیرې مه ځئ. په لندن کې د BBC پښتو نړۍ د وخت یو ځل بیا ستړي مه شئ. د نن د سر خبرونه وو. د اسلامي دولت نومې ډله یا داعش د عراق په موسل کې له ماتې سره مخامخ ده. اورپکي د دغه ښار په زاړه ګوټ کې ایسار دي او د سوریې رخه هم کلابنده ده خو امریکایي قمندانان وایي جګړه لا نه ده ختمه. اوس هم د لوبو وار دی. ستړي مشئ. نن په خوست کې د بدن ښکلا او په جنوبي افریقا کې د پېښور زلمو لوبډلې د پانګونې دلیل یادوو او طبعا د ورځې نور لوبیز خبرونه هم لرو که ممکنه وي راسره اوسئ. خو پیل د انګلستان په کاونټیو کې پر لومړني لوبېدلي افغان لوبغاړي کوو. حمید الله قادري چې له 2000 کال وروسته د افغانستان په کندهار کې زیږېدلی اوس د انګلستان په کاونټیو کې فرست کلاس لوبه کوي. د پرون له ډاربشایر سره په لوبه کې چې له لوبیز ژوند لومړنۍ لوبه یې هم وه 15 کسه وسوځول.
د شمرغه اوس را سره سټوډیو ته وصل دی. ستړی مشه حمید الله جان، لومړنی افغان یې چې د انګلستان په کاونټي کې لوبه کوي، څرنګه ودرته دغه تجربه؟ اړینتوب ګرځو د ډېر ښه محسوس مې کوله افغانستان سره ما او بل د هارسن د انګلستان فرست کلاس جوړتوای د هغه یو غټ معنا یو لوبه مو وکړه او ډېره ښه مې محسوسه کړه. واقعا د ښه لوبه وکړه، 15 لوبغاړي دې پکې وسوځول. اوس چې افغانستان هم د ټېسټ لوبو دریځ موندلی دی، په نړیوالو لوبو کې که له خیره سره وځلېدی او یو وخت په نړیوالو لوبو کې هم تا ته د لوبې چانس درکړل سو، له افغانستان سره به لوبېږې که له انګلستان سره؟ دروسته خو اوس ډېر اول میچ مې ولو، معلومه نه ده چې څنګه به وشي. ان شاء الله تعالی ښه کوم پرفورمنس کوم او بیا به دا بعد ان شاء الله بیا ګورو. ډېره زیاته مننه حبیب قادري صاحب، حمید الله قادري صاحب. که ژوند په راتلونکو وختونو کې راتلونکو کلونو کې به بیا هم سره غږېږو. مننه. راځو یو بلې موضوع ته. د پېښور زلمو لوبډلې په سویلي افریقا کې هم یو لوبډله پیرلې او د زلمو نوم یې پرې ایښی دی. د پېښور زلمو مشر جاوید اپریدی وایي هیله مند دی چې له لرو برو ځینې پښتانه لوبغاړي هم ورته ولوبوي. پېښور زلمو سږ کال د پاکستان سوپر لیګ 20 ورځې سیالۍ وګټلې. عادل شازیب له جاوید اپریدي سره په مرکه کې لومړی وپوښتې ولې د سویلي افریقا په کرکټ لوبه کې پانګونه؟ اول خو ټولې نړۍ ته د موږ زلمو ته ټولو زلمو ته په ټوله دنیا کې چې هغې ته ډېره مبارکي ورکوم چې کوم ویژن ما ورسره شیر کړی په پیله ورځ چې که خیر انشاءالله یو ورځ به راځي همدغه زلمي به په ټوله نړۍ کې په ټوله دنیا کې دا به خپل ګلوبل مایلیج ښیي. IPL 11 کاله خپل ایډیشن وکړو او نن موږ په دویم کال کې په دریم کال کې مغه د شاهرخ خان ټیم سره به که خیري مغه د پریټي زینټر ټیم سره یا ډیلی ډیر ډیول سره د هغې سره به مقابله کوو او زه ډیر د فخر سره دا خبره کوم انشاءالله که خیري دا زلمی به راوچتیږي او دا صرف د کرکټ میشن نه عادل دا میشن چې دا میشن به که خیري زی په ایجوکیشن پورې سوشل سیکټر پورې په دې ټولو شیانو پورې به زی مونږ راوچتیږو هغه आवाज اوچتو چې مونږ خپل نړۍ ته خپل आवाज په صحیح طریقه باندې وخیو ځکه چې سپورتس یو دا شانتي شی دی چې هغه ستا یو سافت ایمیج کریټ کوي په ټوله دنیا کې. جاوید خان تاسو د میشن خبرو کله چې تاسو زلمی ټیم اخسته او BBC پښتو ته مو دغه ویلو چې زه د زلمو د لارې لروبر افغانانو ته د صلح او امن پیغام ورکوم. اوس په سویلي افریقا کې دغه ټیم چې تاسو واخسته نو د دې هم څه پیغام دی کنه بس تش کاروبار دی؟ یاره دا به درته وایم چې که ما کاروبار کولی نو کیدای شي چې دا بزنس ډېرو خلکو موږ څومره پاکستان کې چې یا په افغانستان کې دا بزنس ولې نه کوي ولې نه راځي د کاروبار په خاطر ما دا بزنس دغه نه دی شروع کړی د دې فیلډ نیم راغلی صرف په دې میشن باندې راغلی چې موږ د خلک چې دا په نړۍ کې راوځي ګلوبل ایمیج دی ته څنګه ملاو شي ما تا په پښتو کې یا پښتنو ته کم شی چې ملاو شوی په څه شي راته ملاو شوی زه تا خو ډیمیج شوی یو الریډي چې چرته زو چرته چاته نامه واخلو چې زه پښتون یم زه تا په څه شي باندې ګڼلی شوی لکه هغه بیډ فیکټر چې دی هغه کم ډاټ فیکټر چې دی یا بلیک فیکټر چې دی هغه ځان نه څنګه خوا کوو راځه چې نن زه او تا سره ملاو شو که افغانستان کې پښتانه کې په پاکستان کې چې یو بل لاس ورنکو ته کومه پورې به مونږ مشرانو ته یا هغه خلکو ته به کینو چې هغې به مونږ له ډکټیشن راکوي یا به مونږ له پالیسۍ راکوي په خپله به ځان تکړه کوو خپله به ځان دغه کوو ما ټولو ملګرو ته خواست دی پښتنو ته لرو بل پښتنو ته افغانانو ته ما دا خواست دی په مینه باندې چې کوم یو کار تاسو کولی شي په تریخوالي باندې تاسو نشي کولی د دې شي نه چې بار راوځو څومره زر تی بار راوځو ما خیال دی اصل کامیابی نو دا بزنس نه زه کوم چې دا بزنس ما وکړو نو دا سوشل بزنس چې دا ما لپاره د کمرشل بزنس نه ډېر امپورټنټ دی. خبره د کرکټ کو تاسو اوس په سویلي افریقا کې چې کم ټیم واخسته په دغه کې به څومره پښتانه لوبغاړي د لروبر هغه دومره وس لري چې په هغې کې شامل کړي که نه نور خلک هم په دې کې وینا او دغه لري؟ بالکل شته چې زه به خپل پښتانه هغه کسان به زه راولم او په سویلي افریقا کې ساوت افریقا کې به زه هغې له یو میچور مارکیټ کې چې کله دی دننه شي او هغه انټرنیشنل پلیټفارم دی وګوري نو دی په خپله سترګو کې هغه کانفیډنس کریټ شي چې ستا کله کانفیډنس کریټ شي نو تا خو یو جنریشن لا یو پیړۍ له داسې یو پلیټفارم ورکو چې یو کین اچیو مایلز ته په هغې باندې 2-3 سدې تللی شي مخکې ځان پې رسولی شي.
جاوید اپریدی چې له عادل شاه زیب سره غږېده. د لوبو په نورو خبرونو کې جرمني به د یکشنبې په ورځ په روسیه کې د کانفدریشن کپ په پایلوبه کې له چیلي سره مخامخ وي. چیلي تېره شپه په سن پیټرزبرګ کې خپل هوټل ته ورسېده. البته لوبډلې د چیلي ګول ساتونکي له پرتګال سره په نیمه پایلوبه کې 3 پینالتي هڅې وژغورلې، خو اوس به د جرمني له ځوانې لوبډلې سره مخامخ وي چې تېره شپه یې مکسیکو ته 4-1 ماتې ورکړه. د جرمني منځډګری لوبغاړی چې له مکسیکو سره یې 2 ګولونه هم کړي وو وروسته وویل ja, jetzt ist es ja nur noch ein Spiel, deswegen stehen die Chancen ja gar nicht so schlecht. یوازې یوه لوبه پاتې ده، نو هیله مو ډېره ده چې اتلولي به خپله کړو. زه شخصا خورا خوښ یم چې بیا له چیلي سره مخامخېږم، ځکه چې له چیلي سره په لومړۍ لوبه کې موږ داسې احساس وکړ چې باید موږ ګټلی وای. اوس بیا دا ثابتولی شو چې له یوې تکړه لوبډلې سره سیالي کولی شو. په خوست کې داسې کلبونه دي چې لوبغاړي پکې د بدن د ښکلا لپاره په ځان خواري ګالي. مسؤلین یې وایي تر 100 ډېر ځوانان یې غړیتوب لري او ورسره تمرینونه کوي، خو ګیله یې دا ده چې په کابل کې د اولمپیک فدراسیون ورسره مرسته نه کوي او یوازې یې پرېښي دي. میرویس میاخیل کیسه لري. خوست کې دا وخت د بدن د ښکلا 7 کلبونه پرانیستي دي چې 6 یې د ښار په مرکز کې دي او یو یې د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزي ولسوالۍ کې دی. مینوال یې په 2 ډوله دي. د یوې ډلې موخه یې د بدن ښکلا ده او بله ډله یې د ځان د روغتیا لپاره دا تمرین کوي. کلب ته دې لپاره راغلی یم چې اندام ښه شي، اندام یې ښایسته وي، او بل چې کله د کلب نه وځو موږ بهر ذهن مو ډېر جوړ وي، صحت لپاره ډېر ښه ده. 3 کاله مې کېږي چې تمرین ترسره کوم. دغسې په ورځ کې 2 ساعت تمرین ترسره کوم. د ورځې د مازدیګر لخوا اوس مهال تمرین کې اخته یم. مسابقې هم ترسره کړې دي، ورزش را ډېره علاقه لرو. دغسې نورو ملګري انډیوالان تشویق کوو چې ورزش ته راشي، د نشهیي هغه نه راوګرځي. ځینې لوبغاړي ګیلهمن دي او وایي چې مرکزي فدراسیون یې تخنیکي وړتیا لوړولو ته پام نه کوي او د دې ترڅنګ سیالۍ هم ورته نه برابرېږي. زموږ د خپل دغه فدراسیون څخه دغه غوښتنه ده د مرکز البته چې موږ ته زمینه مساعد کړي طالبو چې موږ وکولی شو د ملي ټیم دپاره آمادګۍ ولرو او مسابقې ورکړو. د خوست نام په کابل کې روښانه کړو. د خوست د غړو د ښکلا فدراسیون مشر تاج علي غریبیار BBC پښتو تلویزیون ته ویل چې په دغو 7 کلبونو کې شاوخوا 1000 لوبغاړي په پرلپسې ډول تمرینات کوي او د شوقي لوبغاړو شمیر بیا تر 10,000 رسیږي چې کله ناکله دې کلبونو ته د تمرین لپاره راځي. مونږ استعدادونه لرو چې خپل اول دل او په دې کې مونږ کړای شو چې ملي مسابقې وکړو او ولایتي مسابقې مو کړې دي او دې نه لوړ شو بیا آسیایي مسابقو ته لوړ شو. 20 کاله وړاندې دغه سپورت خوست ته راغی چې د تاج علي په وینا تر دا مهال پکې د اوږده او لنډ مهال لپاره 40,000 زده کوونکي روزل شوي دي. د لوبو دا ګڼه مو همدومره وه. اجازه غواړم همدلته پای ته رسیږي. تر سبا ماښام 6 بجو ښه وخت ښه شپه ورشي چې یاست ارامه خوشحاله او خوندي اوسئ.